د کندهار په مرکزي عیدګاه کې د لوی اختر لمونځ د علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په امامت سره ادا سو. د کندهار په مرکزي عیدګاه کې د لوی اختر لمونځ د علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په امامت سره ادا سو چې پر مهال د لوړ زده کړو وزیر شیخ مولوي ندا محمد ندیم، د کندهار والی محترم حاجی ملا صاحب، د کندهار مرستیال والی حاجی ملا محمد صادق انقلابی، د 215 بدر کلی اردو قمندان ملا احمد شاه دین دوست، د کندهار امنیه قمندان الحاج طالب مولوی صاحب، د کندهار د استخباراتو رئیس حاجی محمد نبی کرامت، د کندهار له بیلابیلو نظامی او ملکی ادارو مسؤلینو او زرګونه هیوادوالو پکښې برخه اخیستې وه. د کندهار په مرکزي عیدګاه کې د لوی اختر تر لمانځه مخکې علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله وینا وکړه او د خپلې وینا په پیل کې ټولو افغانانو او ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارک وویل او ویل چې د یو بل لاسنیوی او د غریبانو سره همکاري وکړي. شیخ صاحب حفظه الله د نشي توکو د کرکیلې پر مخنیوي ټینګار وکړ او ویل چې د نشي توکو مخنیوی د بهرنیو مرستو د امتیاز په موخه نه ده کړې، بلکې نشي توکي په شریعت کې حرام دي چې د همدې شرعي امر پر ځای کولو او عملي کولو کې ټول مسؤل یو. دا مخدره مواد خو دا چې موږ وینو چې دا چې زموږ خلک ورباندې تباه سوه، دا په شریعت کې حرام دي، دا بند کړي. موږ چې دا مخدره مواد بند کړي دي دا مو د خپلې عقیدې له مخې بند کړي دي. د هېڅ چا څه موږ امتیاز نه غواړو، نه د امریکا موږ ته امتیاز راکوي، نه د برطانیه راکوي، نه د غرب راکوي، نه د شرق، نه ځینې غواړو. او دا بزګرانو ته، دا د مخدره موادو قاچاقبرانو ته د الله په خاطر وایم چې دا کار بند کړي. دا پر دې مسلمانانو ورحمېږي. دا یوازې زما وظیفه نه ده، دا ستاسو وظیفه هم ده. قسم په الله که ما په دې کې نیت کړی دی چې زه به پر دې باندې ګټه اخلم یا به زه د دنیا څخه امتیاز پر اخلم، ما په عقیده باندې بند کړي دي، په شریعت مې بند کړي دي. دا یو شرعي امر دی. نو تاسو چې دا شرعي امر دی، دا زما نه دی، دا ستاسو هم دی. تاسو مسلمانان یاست، په دې مکلف یاست چې دا شریعت عملي کړئ. علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د خپلې وینا د منځ په برخه کې د اسلامي امارت ټول مسؤلین د ولس خادمان یاد کړل او ولس ته په شریعت رسونه، د حقوقو په تامین، د مظلوم څخه په دفاع او د عدالت په پلي کولو کې مقرر وبلل. شیخ صاحب حفظه الله دغه راز له عامو خلکو وغوښتل تر څو د همدې امیرانو د شرعي اوامرو اطاعت وکړي، تر څو همدا امن، وحدت او اتفاق ثابت پاتې سي. دا مسؤلین چې موږ مقرر کړي دي د دې دپاره نه دي چې تاسو ووایي تاسو باندې ظلم وکړي او ستاسو عزت پایمال کړي. هغه د دې دپاره دي چې تاسو ته دین در وښیي، تاسو ته شریعت در وښیي، تاسو ته قرآن پاک در وښیي، تاسو ته دیني علوم در وښیي. د دې دپاره مقرر شوي دي. ستاسو حقوق تاسو ته تامین کړي، د مظلوم دفاع وکړي، د ظالم څخه حق ور واخلي او عدالت وکړي. د دې دپاره دي. تاسو بیا دا مسؤلیت لري چې د دغه امیرانو اطاعت به کوئ که نه. د دې هغه امر چې د شریعت څخه مخالف نه وي، یقیني ګناه و کفر نه وي، بیا تاسو اطاعت کوئ که نه. نو که ستاسو اطاعت و او د دې شفقت و رحم و، بیا به دا جامعه جوړه وي، بیا به دغه امن و وحدت و اتفاق به بیا ثابت پاتې. د کندهار مرکزي عیدګاه ته د لوی اختر د لمانځه د اداینې په نیت راغلي عامو خلکو څخه څو تنو یې په خپلو خبرو کې خوښي وښودل چې د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په امامت د لوی اختر لمونځ د امن په فضا کې په یووالي او ورورولۍ سره ادا کوي. تر ویناوو وروسته د لوی اختر لمونځ د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په امامت سره ادا سو.